بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة دا د ټول قرآن کریم یو مقدمه او تمهید او خطبه وا او دا هغه سورت ده چې په تورات او انجیل او زبور کې د دې په مثل بل سورت نه و. د سورت بعضې تشریحګانې او وضاحتونه دا مخکې شوي وو. یو څو خبرې د سورت په اول کې دا مونږ ویلې وې او څه بعضې مسایل دي چې دا د سورت په اختتام کې اوس انشاءالله ویو. مفسرین او علما لیکي چې په وخت د اختتام د سورۃ فاتحه کې امین ویل د سنت دی. کله چې فاتحه ختم شي نو امین به ابن کثیر لیکلی دی خپل تفسیر کې چې مستحب او سنت دی او چاله چې فاتحه ولولي ای یقول بعدها امین، چې د دین وروسته به دا امین وایي. مفسر قرطبي وایي ويسن للقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون ولا الضالين أن يقول آمين. وچکل ولا الضالين دا نون وي وبيبلك چپشي ليتميز ما هو قرآن مما هو ليس بقرآن، چې د قرآن او د غیر قرآن تمیز راشي. دا امین د سورۃ فاتحه نه وروسته ویل سنت دی. برابر خبره ده که مونځ کې وکړ د مونځ نه باري کدی ویلې او کدی واورېده. البته د مونځ باره کې ډېر تاکید راغلی دی او ډېر احادیث د مونځ باره کې راغلي دي. بلکې ابن عطیه وایي چې هر هغه څوک چې دعا وایي مناسب دا ده چې په آخر د دعا کې امین وایي. کدا امامی کدا مقتدی
کدا ځان لمونځ کوي او کدا په جمع باندې کوي او قرأها او سمعها چې یې قرأت کړي او یا یې اورېدلي. صرف د امام مالک نه ابن قاسم نقل کړی دی چې امام باندې امین ویل نشته دی، صرف مقتدین دی وی. او هغه استدلال کړی دی د یو روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه چې اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وی فقولوا آمین یحبکم الله، تاسو امین وی الله بس امین وکي. خدغه حدیث بخاری او مسلم کې دی او لفظ وصدا دی اذا امن الامام فامنوا، دا صریح دلیل دی چې امام بمڅوي امین وی، او چې امام امین وی نو تاسو وی. او دا زیادت د ثقه راوی دی او زیادت د ثقه راوی د مقبولی. او امام مالک صاحب چې وی چې امام به نه وی کې دې شي ته دا حدیث نه رسیدلې. او دا د ائمه د جلالت شان کې څه توهین او نقصان نه ده. انده وجدا امام نووي المجموع دریم جزء او درې سویه وبیا کې وی التامین سنتنا، امین ویل سنت دی لكل مصل هر منسکون کلا فرغ من الفاتحه چې سورې فاتحه وی سواء كان اماما او مأموما، کدا منسکون کې امامي او کدا مقتدی، والمنفرد کدا ځان له منسکی، والرجل والمرأة والصبي کسړی ک خزی ک ماشومی، والقاعد والقائم دا فولاړې مونږ کوي او کپناس ته کوي، والمستجع او کپړړې کوي، والمفترض ک فرضی مونږ کوي، والمتنفل او کنفلی مونږ کوي. او په صلات سریه والجهریه سری مونږ او ک جهری مونږ، ولا شيء خلاف في شيء من هذا عند اصحابنا، وزمن شوافع دې کې هیڅ خلاف نه دی کړی. او زمونږ مرګري وی چې کوم سړی هغه فاتحه واوري که مونځ کې او که د مونځ نه بعدي نو دا به امین وی. لیکن بیا وی لکنه فی الصلاة اشد استحبابا، مونځ کې به ډېر سخت تاکید راغلی دی. دویمه خبره دا یاده کوي چې د امین د قرآن نه جز نه دی. علامه ابن عادل لیکلی دی اللباب کې چې القول فی آمین لیست من القرآن اجماعنا، وی دا امین چې دی په اجماع د علماء باندې وی دا د قرآن حصہ نه ده. الوسیم لیکلی دی ولیست من القرآن اجماعنا، وی په اتفاق د علماء دا د قرآن حصہ نه ده. ولذا يسن الفصل بينها وبين السورة بسكتة لطيفة، وسنت دا ده سورة فاتحة وي لگ بغلے شي امین بوي به بغلے شي به بل سورة شروع کی. دا الوسی حنفی عالم ده دا خبره ده. وای د سینه چې اشتباه د قرآن د مالې سبق قرآنین سره شي. جمال الدین قاسمی لیکلی دی په محاسن التاویل کې چې ولیس من القرآن، د امین د قرآن جز نه دی. و بدلیل انه په دې وجه باندې چې لم یثبت فی المصاحف، چې دا وی په قرآنونو کې لیکل شوی نه دی. درېمه فائدہ، امین کې
دو لغت دی. اول لغت دا دی چې دا په مد سده آمین، لکه فاعل یاسین داسې مد دی په آمین، وزن د فاعل په مثل د یاسین. دویم دا دی چې دا په قصر سده امین په مثل د یمین باندې، لکه یمین چې څنګه به قصر ده نو امین هم د شان به قصر ده. جوهری لیکلی دي وای بعض خلک وای دا امین وای، دا باندې بزرګان لري رسول ورکی هغه وای دا خطا ده، دا امین نه ده، ځکه امین معنی قصکون کی او امین معنی جدا ده. حسن بصری او د جعفر صادق نه دا شد نقل شوی دی چې وای دا په د امنه ده په معنا د قص کولو کې، او معنا دا چې نحنو قاصدون نحوک، الله موږ ستا طرف قص کوو. او وای دا د دینم دی چې ولا امین البیت الحرام. علما دې باندې کلام کوي، وای دا خبره کمزورې ده. څلورمه فائدہ د امین څه معنی ده. ابن عطیه او قرطبی لیکلي دي وای د امین معنی پنځ د اکثر علماو دا ده چې اللهم استجب لنا، یا معنی ده اجب یا ربي، الله زموږ دعا قبول کړي، الله زموږ دعا څخه قبول کړي. دا قول د حسن ابن ابي الحسن هم دی، د احمد ابن يحيى هم دی، المحرر الوجيز کې بشتا، او تفسیر قرطبی هم لیکلی دی. اکثر علما دا وایي چې د امین معنی ده اللهم استجب لنا، یا دسی چې اجب یا ربي. صاحب د صحه اللغات وای د امین معنی څه ده؟ وای معنی دا ده چې کذالک فلیکون، همدغه څه چې دا څنګه وویلې نو الله رب العالمین ته دا کار موږ نه دغه څه وکړي. وای دا معنی د امین ده. ضحاک د ابن عباس څخه نقل کړي وای ما ویل چې یا رسول الله ما معنی امین؟ د امین څه معنی ده؟ وی ویل چې معنی دا ده چې رب افعل، الله ته زمونږ دا کار وکړي. حکیم ترمذی چې دا د نوادر الرسول والا دی او مشهور امام ترمذی نه دی چې هغه صاحب د الجامع دی، سنن ترمذی والا. دا یو بل دی حکیم ترمذی نومې دی، هغه وی معنی د امین دا ده لا تخیب رجاءنا، الله زمونږ نا امید پرېم دی. مقاتل ابن حیان به ویلي وی امین قوة للدعاء و استنزال للبرکه، د امین دعا کې قوت پیدا کوي او د دې په وجه باندې برکتونه راځي. بعض علما وایي دا د الله د نومونو نه یو نوم دی، خدا خبره کمزورې ده، ځکه د رب العالمین په اسماء الحسنا کې امین نه دی راغلی. ابن قیم نقل کوي وایي څوک چې وایي چې دا د الله نومونو کې دی، وایي اکثر خلکو د دې تردید کړی دی، ځکه د الله نومونو کې امین نشته دی. نو چا خدا ویلی دی چې دا امین دا دعا ده. امین څه شی دی؟ دعا ده. او بعض علما وایي چې امین تابع الدعا، تابع نه خاصه ده، دا د دعا مهر ده. لکه دا امام
قرطبي او نور علما نقل کړي دي چې خاتم الله علی عباده یتبع به الافات عنهم. وای معالم التنزیل کې فرا بغوی وای دا د دعا مهر ده. د دې کې یو سوال ده. سوال څه چې دا یو فائدہ ده چې امین د دې امت د خصوصیاتو نه ده او کنا د مخکینو امتونو خصوصیاتو کې وو. یو قول دا دی چې امین لم تکن قبلنا، دا د مخکینو امتونو نو الا لموسی و هارون علیهم السلام. موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام له ورکړی شوی و. یو روایت د انس سے حکیم ترمذی په نوادر الاصول کې راوړی دی چې ان الله اعطى امتي ثلاثا. الله نبی وی الله زما امت له درې شی نه ورکړي دي لم تعطى احدا قبلهم چې دای چالندې ورکړي شوی. یو سلام دی، دا تحیت اهل الجنه، دا جنتیانو سلام دی. بل صفونه دي د ملائکو د صفونو بشانه. بل امین دی، دا امین صرف موسی او هارون علیہ السلام له ورکړي دی. لیکن دا روایت ضعیف دی. عبدالرزاق مهدی چې محقق د ابن کثیر دی نو هغه وایي چې دا نوادر الاصول والا ډېر مناکر ذکر کوي. ابن عدیم د ضعیف ویلي دي. دې کې راوي دی زربی ابي عبد الله او هغه امام بخاری وایي وفيه نظرنا. دویم قول دا دی چې امین د دې امت خصوصیت دی. اول خداو چې موسی او هارون له ورکړی شوی دی. دویم دا دی چې نه، دا د دې امت خصوصیت دی. حدیث د عائشہ رضی الله عنها دی. نبی سلام وی دا یهود د صفویت شی باندې حسد نه کوي مگر په سلام او امین د حسد کوي. بویسری لیکلی دی په زوائد کې چې دا سند بالکل صحیح دی. دارنګه امام منذری الترغیب و ترهیب کې صحیح کړی دی. شیخ البانی صحیح کړی دی چې يهود چې حسد کوي نو دای په څه باندې کوي؟ امین او سلام باندې. شپږمه فائدہ څومره فائدہ؟ شپږمه فائدہ هغه دا دی چې امین دا په تیز وي او کدا په قلار وي. امین کې ډېری خبرې دي خلکو چې دا یو راغستې ده چې دا په تیز وي او کدا په څه باندې په قلار باندې او به سم لانجې په جوړې کړې دي. الحمدلله زمونږ مخې ته د الله کتاب پروت دی او موږ دعوه کوو چې موږ د محمد رسول الله د احادیثو اتباع کوو. خیر دې که څوک زد کوي موږ یې نه کوو، که څوک حسد کوي موږ یې نه کوو، که څوک د پیغمبر خبرې ورانوي نو موږ یې نه ورانوو. دا زمونږ د نورو خلقو څه تمیزي. موږ به زد نه کوو، حسد به نه کوو، افراط به نه کوو، تفرید به نه کوو. نه به د حدیثو حق ورانوو او نه چې یو عمل شریعت کې نه هغه به شته کوونه او چې شته یې هغه به ورکوونه. داسې به وي که نه؟ دا به انشاءالله موږ د ټولو منهج وي. ځکه دا معنی د اهل الحدیث ده چې هغه د پیغمبر د حدیث خیر کوي چې محمد رسول الله څنګه ویلي بس همقسې به موږ هم ویو انشاءالله. اوله خبره به دا یاده کوي چې که چا امین په تیزه ویو نو هم منځې صحیح دی او که امین یې په قلاره ویو نو هم منځې صحیح دی. بلکې که چا نه بالکل پاتې شو چې نه په تیزه ویو او نه په قلاره نو هم نه پې سجده سهو شته دی او نه یې منځ کې څه فرق راځي. که دا مستحب او سنت عمل دی او چې سنت د نه پاتې شو نو په هغې باندې څه نه کېږي؟ مون نه خرابېږي.
دا جایز نه دي چې یو بل ته د ګناه او یا د بدعت او یا د عاصی او یا د مبتدع د دې نسبتونه سړی وکړي. اختلاف صرف په ارجحیت او اولویت کې دی. شاه ولی الله محدث دهلوی دغه یو ښه مایناس کتاب دی، حجت الله البالغه، اول جز 159 کې لیکي وای نن سبا د علاقو ممالکو کې دغه حنفي عالم دی ها، نن سبا د علاقو ممالکو کې وای تعصب مذهبي جوړ شوی دی تر دې چې دې حد ته رسیدلی دي چې څوک امین په تیزه وای نو خلک ورپسې ټوکې کوي، څوک سره دشمنی کوي، څوک له غلط القاب ور کوي، څوک تشبیه ور کوي د आवाज د خرڅه چې د خره رمباړې واله. شاه صاحب وای د یقیني جرم دی او د نبی علیہ السلام په سنت پسې خندا ده او د هر مسلمان له پکار دی چې د دینه ځان بچ وساتي او دا دعا کول پکار دی چې الله زمونږ د رسول الله د هر سنت تابعداري کوونکی وګرځي. او ما ذالک علی الله بعزیز، دا الله ته څنګه دای خبرې د چا دي؟ حجت الله البالغه کې د شاه ولی الله سید دی. ما پښتو کې معنی وکړه، عربي کې کتاب دی. نو د دې مسلې منګه داسې معمولی غونتی وضاحت کوو، تفصیل به ترمذی کې وو، نور زینو کې صرف دا د دې لپاره وو چې دا د خلکو تعصبونه ختم شي او من کله رښتیا ته وو زړم خفه شي، ګلم وشي. په خلی وای بخاری دا صحیح کتاب دی، دا څلک خلک راوته نو په بخاری باندې هغه کلامونه شروع کړم، لا د امین حدیثونو باندې کلام نه دی کړی. بخاری معنی په مدرسې سبق کې معنی وای بیت الله او مسجد حرام دی، مسجد نبوي هغه کې امین ویل کیږي څه شی نه وي، بلکې د تبلیغي حضراتو سره لاړ شي د دې مو خصوصي د بار ملکانو چې کوم جمعات دي هغه کې مغه امین وای څوک ته څه نه وای، او کتاو له جمعات کې امین وای نو مچي پیدا خوريږي. الکه جمعات د الله دی، منځ الله لکېږي، دې بنده د خپل الله ور کړی دا او د پیغمبر د یو خبرې باندې خوځي. ته څه تکلیف دی؟ ته د کوم ځای نه مجبورې چې د په سر باندې د وخ په خیده او دا به څه خرشيږي. د امین چا ویو وای پتاي څه زور دی؟ امین چا د مخکې الله اکبر چا ویو، د سمع الله لمن حمده چا ویل، د الحمدلله چا ویل، وای بدا پیغمبر ویلی نو دا هم څه ستاني کنه دی، دا هم پیغمبر ویلی دی، د محمد رسول الله خبره ده. د دې مسلې منګه وسلګه تفصیل ذکر کوو. په دې کې دوه دلیل دي. یو دلیل دا دی چې تبع امین، یو قول دا دی چې دا په تیزه باندې وي، دته امین بالجهر وي. امام بخاری باب ذکر کوي چې امین په جهر او په تیزه وي. باب جهر الامام والماموم بالتامین، امام مقتدی به امین په څه باندې وي؟ په جهر باندې وي. یو حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی، بخاری مسلم کې دی، د الله نبی وایي زامن الامام فامنوا، کله چې امام امین وایي تاسو مو وایي فانه من وافق تامینه تامین الملائکه، د چا امین چې د فرشتو د امیر سره موافق شو غفر له ما تقدم من ذنبه، الله تعالی مخکینی ګناہوں معاف کړي. بخاری دی باندې باب ذکر کړی دی، باب جهر الامام بالتامین. مسلم هم دی باندې باب ذکر کړی دی. ابن حجر وایي فتح الباری کې وایي د دې حدیث نه جهر د امین څنګه معلومیږي؟ وایي دا ته داسې معلومیږي نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې امام امین وایي، که چېرته امام په جهر نه کوله نو مقتدی به د امام امین اورېدل نه، خو امام وی مقتدی واوري. او حال دا دی چې امین د مقتدی
دای معلق ګرځولې دی په چا پورې په امین د امام پورې ابن قیم اعلام الموقعین کې لیکلي دي وای کچیرته امام په جهر ولوي نو به رستنی جمله وسن لګي چې په امینو اعلام الموقعین دویم جز 300 کې نو معلومه شو چې امین به امامم په زور وي او مقتدیان به په زور وي محمد ابن اسحاق ابن خزیمه النسابوری چې دا په 300 یولس کې دا وفات دی هغه د دې قول بارکه وی ناشنا خبره کړې ده ما بانا وثبت ان الامام يجهر بامين اذ معلوم عند من يفهم العلم وکم چې ښکارا شوه دی د حدیثونه هغه دا دی چې امام به تیز امین وي لکه د نبی علیہ السلام د حدیثونه دا معلومه ده چې مقتدی باندې پورې امین نه وي چې د امام امین نه یې اوریدلې نو دا علامه ده دی او دلیل ده دی چې دا په تیز باندې وي که امام په تیز ونه وي نو دا غوي ابن خزیمه وهو لا يسمع تامین امامه به خدای د امام امین نوري نو چې وې نوري دنو دې به څنګه وي دا 500 نمبر حدیث اول جزء او 200 کې امام ابن خزیمه لیکلی دي دا یو حدیث شیزام من الامام فامنو دویم حدیث دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه ده چا روایت ده دا ابو موسی اشعری مرفوعا او رسول الله وی اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وی نو تاسو امین وی الله بس امین وکي دا روایت مسلم کې هم ده ابو داود کې هم ده ابو غده لیکلی دي چې دا يحبكم الله وای دا په جنس ده یجبکم الله الله هم دعا قبول کړي ابن حجر د دې حدیث بارک وی چې ګوره دلته اذا قال الامام ویلې ده قول سره غلې ده او قول د مقتدی متعلق کړي ده په قول د چا پورې د امام پورې امام به جهرن وای نو مقتدی هم قول جهرن کوي د وجه دي چې موافقت د صفت راشي فتح الباری دویم جز 311 کې دي دریم دلیل څوم دلیل دریم دلیل حدیث د علی رضی الله عنه ده چې هغه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لیدلی دي چې اذا قال ولد والدین قال امین دا روایت ابن ماجه را وړه ده او شیخ البانی صاحب دا روایت صحیح کړی دی بل روایت د عبد الله ابن زبیر ده چې عبدالرزاق دا غنه نقل کړی دی عبدالرزاق د ابن جریج او غیر عطوانه نقل کړي دا وای ما ته پوښتنه کوي ابن جریج وای چې اکان ابن زبیر یؤمن علی اسر ام القران چې عبد الله ابن زبیر په سورته فاتحه ویلې امین به ویو قال غویل نعم و امین به ویو ويؤمن من وراءه مقتدیان به امین ویو حتی ان للمسجد للجا چې د جمعات په څیر کړنګازي وکړي د سیمینی ویو دا مسند د عبدالرزاق مسند بن ابي شيبه کې دی شپږم روایت حدیث د ابو هريره سره دی وای ترکن الناس التامین وس خلق امین پرې خې دی او رسول الله چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین به ویلي نو قال امین امین به ویو حتى يسمعها اهل الصف الاول چې دا اول صف والا به واورېدو نو هغه به مو ویو نو فيرتج بها المسجد د جمعه د څنګهازه وکړه د کی اسحاق ابن ابراهيم راوی دی او شواهد شتا بل روایت د عطا دی روایت د چا دی د عطا دی وای كنت اسمع على ما بد امامان اوریدل په مسجد حرام کې
چې امین به وي ورسته خلکو به امین وي حتی ان للمسجد للجا جمعات به څه چل وکړو کړنګازه به وکړه بل روایت امام بیهقی راوړی دی خالد ابن ایوب د عطا نه نقل کوي عطا ابن ابي رباح نه هغه وی ادرکت 200 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم په هذا المسجد ما د حرم کې 200 صحابه لیدلي دي چې امام به ول الضالین ویل نو رفعوا اصواتهم بامین او سمعت لهم رجه بامین आवाज به په امین اوچت کو د سکړنګازه به تی وستلا بل روایت دی باب کې د وائل ابن حجر دی ترمذی راوړی دی ابن ماجه راوړی دارمی راوړی بیهقی راوړی دارقطنی مسند احمد ابو داود هغه وی چې محمد رسول الله علیه السلام ولضالین ویل او امین ویل ومد بها صوته आवाज یې پڅک اوچته کپه دسه نور روایتم د باب کې شته ده یو نظر ده او دا صحیح نظر ده چې امین دا په جهر باندې ده دیم قول ده د علماو چې هغه وی امین په پټه ده او دا غیر لپاره څه دلایل ذکر کړي چې تحقیق پکې وکي نو اوس به تاسو وینئ اول دلیل دا ده وی قرآن کې راځي چې دعا په پټه وکړي دعا په څه شی باندې وکړي پټه وکړي او امین څه ده بخاری ویلي دي چې امین څه ده دعا ده دعا په څه باندې وکړي په پټه باندې وکړي الزامي جواب امین دعا ده څه شی ده دعا ده دعا په څه ده په دې دعا ته خپې دي که رسول الله به خپې ده رسول الله به خپې ده به دا غنه ته پوښ کوي ولې دې په تیزه ویلې د امین دعا او دعا په پټه دویمه د سورته فاتحه څه نوم دی یو سورته دعا په دې ټول دعا انده ولې په تیزه وي به دا رسول الله ویلې دي خدای ویلې دي دریم جواب امین څه دی دعا ده دا اهدنا الصراط المستقيم کنځلې دي دعا ده دعا ده د بخاری په مقصد نه پويږي یو څوک چې په یو شی نه پويږي به وایي پسې چې څه بلولال سی ویلي دا اختلاف دی چې امین دعا ده او که امین تابع د دعا ده تابع الدعا ده نو د عطا قول ده او د بخاری غوړه کړی دی چې امین څه دی دعا ده بل دا چې امین دعا ده او دعا په پټه دی ګوره ضرب وي بخاری کې دي چې امین دعا ده دا یو محدث تحقیق کو و امین په پټه ده ولی وای دا بخاری کې دي څنګه دی بخاری کې دي چې قال عطا ویلي دي چې امین څه ده دعا ده نو الته صغرا د بخاری نه راوغسته کبرای په سر قران نه راوغسته الله قران کې وایي چې ادعوا ربکم تضرعا خو په الله په پټه کې وګورئ د بخاری نه مثالي ته ساده خانه فقه البخاری په تراجمه بخاری چې د احناف قاعده ده چې د دې فقاهت معلومینو بابونو نه به معلومه بخاری په دې باندې باب ذکر کړی چې جهر الامام بخاری مقصد دا چې دا دعا ده خدا په تیزه د فاتحه په شان ثابت ده جهری کې به جهری کې او خفیه کې به څه وي خفیه وي نو بیغه مولوی سی ابوي یو خو بخاری کې دي چې امین دعا ده او دعا په پټه نو به وای بخاری کې دي چې امین په پټه وي ولې اذا امن الامام فامنوا امام چې امین وي تاسو وي دا حدیث وران کا وای دې معنی دا چې امامم په امین باعث کې نو تاسو وي دا خدای د الله رسول ویلي دي اذا قمتم الى الصلاه ثمانه چې امامم په منځ ودرېدو باعث کې اذا صليتم على الميت ثمانه ده چې په مړي جنازه وکړي
د باعث باعث په کې تاسو راو باسي اسې په چون چې راو لکن لہذا په ګرځي بیا وې د حدیث کې دی چې امین به په څه باندې وي په پټه څنګه فإنه من وافق تامینه تامین الملائکه د چا امین چې د ملائکو د امین سره موافق شي غفر له ما تقدم من ذنبه نو عوام صادقان متناستی یا کوم چې ته اهل علم ناستی هم خالی ذهني هغه وی الکه تاسو نه کومه تاسو چا د ملائکو امین په تیز اوریدلې نه هغه وی نه مونږ نه دی اشتیانی دی اوریدلې جمعات کې چا اوریدلې نه وې د ملائکو امین په تیز ده که په قلار ده ها وګورئ په قلار شه د چا امین چې د ملائکو د امین سره موافق شو وې زمونږ سره موافق دي ملائکین په تیز وي او مونږ یې وو اول خطه ده چې دا موافقت په جهر او سر کې د استدلال چا کړی دی حدیث خو به فهم السلف دا مو به ذهن کې نه وي دویم دا دی چې الله دې په ډوډۍ موړ کا د پیغمبر حدیث مورا نوا دا حدیث د څه دی د بخاری دی کنه چې د سیدا پاڼه بخاری کې واړې دغه څه چې پاڼه راوړې په دغه ځای د حدیث راوړ دغه دی چې فإن الملائکه یؤمنون فی السماء ملائک اسمان کې امین وای د اسمان امین راوړو زموږ جمعه ته راکوس کا او دا حدیث دی چې ګوره چې امین د ملائکو د امین سره موافق شو دویم زمونږ په دې وګو ملائک شته کنه شته کنه تاسو خالی وای کی لیکل کوي کنه دا خو د قران ثابت دی لیکلو کې سایم ختميږي دارنګ پاڼه چړیم کشار کوي تاسو چا आवाज واورید بیا به وای چې په دې ملائکه نشته د ځکه کوي هم به आवाज اوریدلې حدیث کې دي سار کې ملائکه आवाज کوي اللهم آت للمنفق خلفا واتی للممسک تلفا الله چې څوک دین باندې روپۍ لګي تی ولډېری کې دا واسطه چې د ناسو کې چا اورېدلې ده سار منګه اورېدلې ده چې رسول الله ویلي نو خو من خدا نه دی اورېدلې دی بزر وایي چې ملائکه یې امین دغه کوي تاسو د ملائکه امین اورېدلې ده نه وای هم په پټه ده تا د ملائکه لیکل اورېدلې دي نه به کوم دي د اسمان امینی جمعات تراول فإن الملائکه یؤمنون فی السماء دا بخاری کې دی ګره چې د څه په اړه راوړل بخاری کې دی دا دوی زمون جمعات چې تواول ښا دلته یو بل پهلوانو د حدیثو سره خلق پهلوانی کوي ګوره دونه سوره وردی وای چې امین په دغه باندې دی دا پټه دی ولی وای قران کې پټ لیکل دی کوم ځای کې لیکته ما ته پټ وخه وځه پټ کوم ځای کې لیکل دی دا خو طالب چرته استاد وته ترکیب کوو وای دا پیال دی هو ضمیر پکې مستتر دی اول مولوی سے مستتر څه ته وای پټه قصدا نارینځوی دا غوته لند کلی وته نیول دی په 12مه صفحه کې کته چرته هو لیدلو سبا استاد ترکیب کوي دا پیل دی او ضمیر پکې هو دی د مستتر دی وای ما بیګه بارش کړه دی د استتار د قصو له استلې دا زونه ورتوبي وای رجی امین دی قران کې نه دی لیکلې یا الله دې په هدایت دته وکي امین قران کې نه دی لیکلې ولی چې خیر القران د قران سره یو نشي دی خدای مانند کوي چې دغه دی دا امین دې دلته و خفیه دې څخه پټ لیکلې دی وای به بخاری روایت راخلی بخاری کې څه روایت ده چې ابن زبیر امین وو او رستم پس خلکو امین وو او ایسه ودی جمعه ته کړنګازي وکړي جمعه څه وکړي تاسو کړنګازي وکړي نو طالبانو ته وایي طالبانو هغه وایي مسجد نبوي پوخو کنه کچاو تمام په خپل اورېدلې دي وایي پوخو کچاو هغه ویلي کچا جوړو وایي کچا شی وایي کړنګازه کوي هغه ویل نه بخاری دا روایت هم لړ دي مقصد دا چې
ان للمسجد للجه یا يرتج بها المسجد یا حتی ان للمسجد للجه دغه د عطا په قول کې دی د ابو هريره دی د نورم دی او جمعه کړنګازانه کوله د هر شي خپل کړنګازي د سپیکر خپل کړنګازي د فوق جمعه خپل کړنګازي د کچا خپل کړنګازي او ویني کې تمن کچا جمعه ته وځم کې مينو ته کړنګازا ووري تل دې خبره باندې او کته وی چې څه د غیدا د لوسپیکر د ګوګوب شانه یو تیز کړنګازا هغه خو به نه د مراد دا حدیث ورانون کې خلک دا په زر وخت ویری دعا ده نو ته په دعا پوښتنه چې دا کومه دعا ده امین خو دعا تابع ده خیو حدیث دلیل وی حدیث دا ده چې د وائل بن حجر رضی الله عنه روایت ده چا روایت ده د وائل بن حجر روایت دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امین ویو واخفى بها صوته او دا امینه په څوک په پټه ویو دا ابو داود طیالسی سیم دا روایت راوړی دی امام احمد هم راوړی دی ابو یعلا مسلم راوړی دی چې هغه کې دا دی چې سیفی وکړه په پټه ویو ګوره دې روایت کې دي چې امینه په څو ویو په پټه ویو دغه یو وائل ابن حجر دی یو روایت هغه کې تراغه چې امینی تیز ویو او دویم روایت کې دي چې امینی په څو ویو په پټه باندې ویو راځي دا به مونږ ګورو اوس کنه چې دا څنګه دی دا حدیث دی او په تل د میزان د حدیثو کې به وروغ ورسو نو به پته ولګي ترمذی چې دا روایت ذکر کړي نو ترمذی د دې روایت باره کې وایي چې دا روایت دوه شاګردانو نقل کړي دي یو د سفیان او دویم د شعبہ د سفیان پر روایت کې دادی چې امینه پته سویو او د شعبہ پر روایت کې دادی چې امینه په قلار ویو یو استاد دې او دو شاګردان ته نقل کړي نو امام ترمذی وی زرالم امام بخاری لا چاله رالم امام بخاری لا چې هغه امام د حدیثو دی امام بعلل الحدیث دی وای ماته تفوس وکړه چې شیخ کریم شعبہ وی چې امینه په قلار ویو او سفیان وی چې امینه په تیز ویو لیکن ته کوم شاګرد روایت قوی دی وای بخاری راته ویلي چې حدیث سفیان اصح من حدیث شعبہ سفیان روایت د شعبہ نه څه دی صحیح دی وای ما چې شیخ ولی صحیح دی وای ما ته ویل چې واخطا شعبہ په مواضع کثیره من هذا الحديث دې حدیث کې شعبہ ډېری غلطۍ نه کړې دي کومه غلطي اول دا زروستویم ځه امام بخاری ترجیح چاله ورکړه روایت د سفیان له چغه کې جهر ده ترمذی وی به زرا علما امام ابو زرعه چاله علما امام ابو زرعه وتومل الشيخ حدیث کې بن شوی څنګه د وائل روایت چې شعبہ نقل کوي و یمینه په قلار ویو سفیان چې نقل کوي وای په تیز ویو امام ابو زرعه چې غیولی امام د حدیثو ده هغه ماته ویلي بچي حدیث د سفیان صحیح دی شعبہ غلط شوی دا څوش دریم امام ترمذی په باب تعلیم القرآن کې
د یحیی بن سعید نه نقل کوي چې کل موضع خالف فيه شعبان سفیان، کم حدیث کی چې شعبه د سفیان نه خلاف کړی دی نو اعمل بقول سفیان، زبر سفیان خبر رالم او شعبه غلطیږي پاږي کې. دا څوک وایي؟ ترمذی په باب تعلیم القرآن کې د یحیی بن سعید القطان نه نقل کړی دی. څلورم ذهبی په تذکرۃ الحفاظ کې لیکلی دی د صالح الجزرنا او د امام ابو حاتم نا او د امام ابو زرعنا او د یحیی ابن معین نا دا څوی وای سفیان احفظ من شعبہ، سفیان احفظ من شعبہ، سفیان ډیر حافظه تیزه وا او ډیر ثقه دی د چانه د شعبہ نه، او غیر ثقه چې د ثقه نه خلاف وکي اعتبار بچا لې ثقلا. دا څو شو؟ څلور. پنځم دې روایت کې سفیان وایي چې امینه پته زویو، شعبہ وایي چې پته ویو. د سفیان متابعات شته دي، علی ابن صالح یا علی ابن صالح او محمد ابن مسلمه، هغه چې دا روایت نقل کړي نو هغه په دې روایت کې وایي رافعا بها صوته، رافعا بها صوته، دای په تیزه باندې ویلې دي. د سفیان متابعات شته او د شعبہ متابعات نشته. دا څو خبرې شوې؟ بلکې لا بل ناشنا خبره. احنافو کې عالم دی زیلعی نسب الرایه والا، هغه د بیهقی نه نقل کوي چې د شعبہ نه یو بل قولم نقل دی موافقا لسفیان چې هغه دی رافعا بها صوته، او بیهقی په معرفت السنن والاثار کې وایي سندی بالکل صحیح دی. نو دا دلیل دی په دې باندې چې شعبہ د خپل خبرې نه څه کړی ده، رجوع کړی ده د سفیان خبرې ته. دې ټکی باندې پوه شئ. بل دا دی دې روایت کې شعبہ خطا شوی دی. څنګه خطا شوی دی؟ شعبہ وایي عن حجر ابي العنبس، راوی چې ذکر کوي وایي عن حجر ابي العنبس، او دا اصل کې حجر ابن العنبس دی، ابي العنبس نه دی، ابو السکن اسم کنیه ده. بل دا دی په روایت د شعبہ کې علقمه زید شوی دی او فاصلی روایتونو کې علقمه نشته. عن حجر ابن العنبس عن وائل ابن حجر دی، او د شعبہ روایت کې دا دی عن حجر ابن عنبس عن حجر ابي العنبس عن علقمه عن وائل ابن حجر. د شعبہ روایت د دې ډیرو روایتونو د وجنه دا کمزورې دي. کله به دلیل نشي. و عبد الله ابن مسعود وایي چې اربع يخفيهن الامام، څلور چیزونه دي امام به پټوي. دا کتاب الاثار کې دی. یا خدا موقوف روایت ده، او قاعده ده چې موقوف روایت دا د مرفوع څخه نشي کوله، مقابله نشي کوله. و امام طحاوی د عمر او د علی رضی الله عنه نقل کړی دي چې هغه به امین په قلا رويو. دغه دواړه سندونه ضعیف دي. ولی سند کې سعید ابن المرزبان البقال راوی دی، او ذهبی په میزان کې وایي دا متروک الحدیث او منکر الحدیث دی. د دې وجنا په دې احنافو کې علما دي چې هغه ډېر د انصاف خبره کړې ده. علامه عبدالحی لکنوی التعلیق الممجد یوصل یو کې چې په موطا د امام محمد لیکل ده
سعایا والجوز یو سل شپږ دیرش کې عبدالحی لکنوی حنفی وی والحق ان الجهر قوی من حيث الدلیل سوی اوګه تحقیق کړی دی به وی حق ادا ده چې دا من پته زویل دلیل کې دا قوی دی ابن حمام حنفی فتح القدیر والجوز یوصل وکی د هدایې په شرح کې لیکلي دي وای کله شعبہ روایت کې دای چې امین به خفض باندې وي نو د دې معنی دا ده چې ډېری چغې به پینې وي او به وی وان الجهر سنتنا امین په تیز وي د سنت دی ولکن القرع العنيف ليس بسنت یو ډیره وګده چغتی استل وای دا سنت دی نشنا خبره کړی دا رشید احمد گنگوہی په فتاوا رشیدیه کې وای چې من احنافیو او منګم په دې اقرار کوي چې امین په جهر باندې دا څه دی سنت دی شاملی کلی دی اول جز یوصل څلور دیش کې چې سنیت الاتیان تحصل بها ولو مع الجهر بها کامین دی په جهر ویو نو سنت په ادا شو شانور شاه کشمیری لیکلی دی فیض الباری کې دویم جز 295 کې وګ تحقیق کړی دی نو اخر کې دا به وای نبی سلام نه جهر ثابت دی رسول الله علیه السلام نه څه شی ثابت دی جهر ثابت دی عبدالحی لکنوی پاسعایه کې وای دویم جز یوصل شپږویا کې لقد تبنا كما تبتم سنين بهذا البيت طرا اجمعين فلومرګرو ته وای تاسو چې بیت الله نه چاپیره طواف کوئ وای دغه سیمن په دې کتابونو کې وګرځیدو فوجدنا بالتامل والامعان چې جوور تحقیق موکه ندارت ثابت شو چې ان القول بالجهر بامين هو الاصح امین پته زویل دا سیدی ولی وای مطابقا لما روی عن سید بنی عدنان د سید بنی عدنان د محمد رسول الله ثابت دی او به وی و روایات الخبز عنه کوم روایت چې رسول الله امین په قلار ویلې ده ضعیفه لا توازی روایت الجهر دا کمزوری دی دا د جهر د روایتونو سره ندی برابر ولو صحت ک صحیح شي نو به معنی دی چې ډیره چغه بنوي لکه وېدا چې ابن حمام ویلي دي ډیره ناشنا خبره کړې ده دای به کله آثار را واخلي کله به موقوفات را واخلي وای به راځي بس دا دې امین دیو قلار راغله دیو بل دی منګ یو ته په قلار یو منګ ته څنوي او چې څوک په تیزه باندې وای دا غي څه اختلاف مکوا او دا ډېر وګدا مسله ده دلته ټول نو ویلې کیږي دی باندې وای اتفاق وکړو دی باندې چا څه جګړې مکوي الحمدلله موږ سم رسول کې طالبان دي تر اوسه به دا څوک نه کوي چې موږ چاته ویلې تامین په تیزه ویو یا په څوکا قلار باندې ویو البته دا ویو چې په تیزه ویلې غوړدي او موږ تاسو به چې په منځونو عبادتو کې موږ غوړ عمل وکړو چې الله موږ له دې باندې سره کی ډیر زیات اجر راکړي دلته د سورۃ الفاتحه کې ناشنا فواید دي څو فواید دي ناشنا ډیر فواید دي اول دی سورۃ کې مخمسات 10 دي مخمسات 10 دي پنځه سيزونه اول مخمس دې صورت کې 5 اقسام د الله د معرفت دي څه شی دې ورونو وې 5 اقسام دي د څه د الله د معرفت معرفت ذاته دا ول آیات کې
معرفت صفاته دا دویم دریم کې معرفت حقوقه دا څلورم آیات کې معرفت السبیل من یبلغ به الی الله دا هغه چالار په جاندل چې الله ته په سړی رسی دا پنځم آیات کې او معرفت اهل الطريق الواصلين الى الله په جاندل دا هغه خلقو چې هغه الله طرف ته ور رواني دا په صراط الذين انعمت عليهم کې سورۃ کې الله د معرفت څو طریقې دي پنځه وخمسه انواع من التوحید سورۃ کې د توحید څو قسمه دي پنځه توحید د ذات توحید د څه شی د ذات دیم توحید د ربوبیت رب العالمین توحید د ذات الحمدللہ توحید د ربوبیت رب العالمین توحید د اسماء و صفات الرحمن الرحیم مالک یوم الدین توحید د الوهیت لله او توحید د حکم او د تشریع توحید الحکم والتشریع دا پنځه قسمه کې د څه شي ذکر شو توحید دریم مخمس سورۃ کې د الله پنځه نومونه صراحتاً ذکر دي څو نومونه صراحتاً ذکر دي پنځه الله یو رب دوا رحمان دری رحیم څلور مالک پنځه نومونه صراحتاً د څه ذکر دي الله څلورم مخمس پنځه نومونه د الله چې هغه ته اشاره شوې ده الحمدللہ الله الحمد دے اشارتن د الله نوم په معلوم شو محمود الله ستایلی شي دویم ایاک نعبد الله ستا بندگی کو نو ته زمون معبود نو دا دویم معبود و ایاک نستعين الله تعالی مدد غواړو نو څه شي شو مستعان اهدنا الصراط المستقيم الله مون ته هدایت وکي نو دای بل ش الهادي انعمت عليهم الله چې تا په نعمت کړه نو دا منعم نو هغه پنځه صفاتونه د الله چې اشاره او تشوي ده محمود ده معبود ده مستعان ده هادي ده او بل څه ده منعم ده پنځم مخمس سورۃ کې پنځه نوع د عبادت دي څو انواع د عبادت دي پنځه التسمیه بسم الله الرحمن الرحیم التحمید الحمد لله رب العالمين التعبد إياك نعبد الاستعانة وإياك نستعين الدعاء اهدنا الصراط المستقيم دا 5 أنواع للعبادة تسمية وتحميد وتعبد واستعانة ودعاء شپږم دې صورت کې په 15 ډلو باندې رد ده
الحمدلله دا رد مشرکان رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین دې رد په قدریه او جبریه باندې. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دې رد او په ایاک نعبد دین رستا په مرجئه او روافض باندې. نو پینځه بی دین ډلو باندې مراد کړي، مشرکانو باندې یو، قدریه باندې دوا، جبریه باندې درې، مرجئه باندې څلور او روافض باندې څه پنځه. دې صورت کې پنځه فرق او ډلې ذکر شوي دي. الصالحون والطالحون نیکانم پکې دي او بدم پکې دي. شماره الحامدون الحمدلله، العابدون ایاک نعبد، المنعم علیہم انعمت علیہم، المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم، الضالین والضالین. پنځه جماعتا الصالحین والطالحین چې دریب کې نیکان دي او دریب کې بدان دي. کم کم دي؟ حامدون، عابدون، منعوم علیہم. او طالحان کم دي؟ مغضوب علیہم او ضالین. دا څو مخمس شو؟ اتم مخمس. دې صورت کې پنځه جملې دي. یو جمله خبریه په معنی د انشاء. دا جمله خبریه او معنی د څه ده؟ انشاء ده. الحمدلله رب العالمین. دویمه جمله خالصه خبریه، ایاک نعبد دا خبریه ده کنه. دریمه جمله خالصه انشائیه، اهدنا الصراط المستقیم. څلورمه جمله اسمیه، الحمدلله رب العالمین. پنځمه جمله فعلیه، ایاک نعبد. په سورۃ کې څو دي؟ خمسه انواع وی کنه من الجمله. نحم دې سورۃ کې پنځه چیزونه نور دي. دعوه، الحمدلله، دلائل الله رب رحمان رحیم مالک. دعوه شو، دلائل شو. دریمه نتیجه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. څلورم دعا، اهدنا الصراط المستقیم. پنځم طریق ثلاثه، منعوم علیہم، مغضوب علیہم او ضالین. لسم مخمس. دې صورت کې پنځه تخصیصات دي. اول تخصیص د حمد الله پورې، الحمدلله. دویم تخصیص د صفاتو، الرحمن الرحیم مالک. دریم تخصیص د عبادت، ایاک نعبد. څلورم تخصیص د استعانت، و ایاک نستعین. دا څو شو؟ او پنځم تخصیص د هدایت او د انعام، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دا څو تخصیصات شو؟ تخصیص الحمد وی، تخصیص الصفات، تخصیص العباده، تخصیص الاستعانه، تخصیص الهدایت والانعام. دا لس مخمسات دی صورت کی دی. لس پیدے دا بلا فائدہ. د دې صورت بلا یو
ناشنا عجیبه فائدہ خطیب شربینی لیکلی دی سراج المنیر کې چې اول سورة مشتملة على الحمد والثناء والمدح لله. عجیبه سورت پدې ده چې اول کې د الله صفت ده واخرها مشتملة على الذم المعرضين عن الايمان به والاقرار بطاعته. اول شروع په مدح او اخر ختم په زمانه زم باندې ندام یو قسم لا حسن څه ده تضاد ده. بل دې صورت کې د الله دولس نمونه دي، څه صراحتن دي او څه ضمنن دي. محمود دا د الحمد نه معلومیږي، یو الله شماري څو رب تیزا رحمان رحیم مالک دیان دا د یوم الدین نه معلومیږي. معبود دا د ایاک نعبدو نه معلومیږي. مستعان دا د ایاک نستعین نه معلومیږي. هادی د اهدنا نه معلومیږي. منعم د انعمت نه معلومیږي. صفت د غضب او د اذلال دا د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه معلومیږي. او شو خبره باندې بل دا صورت چه ده دیکھ پا نور باطل فرقم رد ده مشرکانو باندې رد ده کی شمار رہی دهریو باندې رد ده کی دا پا الحمد سا او پا رب العالمین سا معطلو باندې رد ده دا په ذکر د صفاتو باندې. منکرین د خالق باندې رد ده دا په خطاب د ایاک نعبدو باندې. الله موجود ده کنه څنګه ته وی چې ایاک نعبدو. جهمینو باندې رد ده پر رحمان الرحیم باندې. اشاعره او ماتوریدیو باندې رد ده چې هغه صفات الهیو کې بے ځای تعویلونه کوي. ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې قدریه او جبریه باندې رد ده. مالک یوم الدین کې منکرینو د آخرت باندې رد ده. اهدنا الصراط المستقیم کې په هغه معتزله رد ده چې هغه وایي چې انسان خالق د خپل افعال اختیاریو دا نه ده او څوک وایي ده. او فانعمت علیهم کې پروافزو په دې شیعاګانو په دې شی نورت ده. ناشنا عجیب صورت ده. بل دې صورت کې پنځه قوتونه ذکر دي. ذکر الله پنځه نمونه ذکر دي. یو قوت ملکیه د ملائکه قوت. د ملائکه کوم قوت ده چې بل به پیدا ور کوي او چاته به ضرر نه رسي. انسان بدن کې د پنځه قوتونه دي. قوت ملکیه، دویم قوت د نفس اماره بالسوء چې انسان ګناهونو ته راکاږي. بل قوت سبوعی د درندگانو زناورو قوت چې هغه قتل او قتال او شکول دي. انسانان کله قتل او قتال هم کوي او شکم کوي. بل قوت بهیمیه ده د عام حیوانات قوت چې خپل ګډه ډکې او مړولې مد نظری. نو بعض انسانان د سین دي بل د انسان د سر نخو پر ټول بدن دی. دا د انسان قوتونه څو قوت ملکی الحمدلله کې ته اشاره وکړه. نفس اماره اصلاح پر رب سو وکړه. د قوت سبوعی اصلاح پر رحمان سو وکړه. او د قوت بهیمی اصلاح د رحیم سو وکړه. او نور د ټول بدن اصلاح پرسته ایاک نعبدو و ایاک نستعین سو وکړه.
بل فائدہ مفسرین وی دا صورت په څلورو علمونو مشتمل دی. علم اصول باندې چې هغه علم د عقایدو دی، او علم د معرفت د نبوت دی. علم اصول هغه ته اشاره او په الحمدلله سره. علم معرفت النبوه فنعمت علیهم او معرفت المعاد د آخرت پہچاندل د مالک یوم الدین سره. او د قران کریم هم درې موضوعګانې: معرفت د الله، معرفت د رسول، معرفت د قیامت. یو خو صورت کې علم اصول ته اشاره وا، دویم صورت کې علم الاحکام ته اشاره و چې هغه ته علم الفروع وایي. دا په ایاک نعبد و ایاک نستعین. بل دې صورت کې علم الاخلاق ته اشاره ده و ایاک نستعین. دې صورت کې علم قصص الاولین چې دې ته علم التاریخ و السیره ویل کېږي، هغه ته اشاره وا. دا په څه باندې؟ دا فنعمت علیهم او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین باندې. بل فائدہ دې صورت کې افضل اعمال او افضل احوال د بنده ذکر شوی دي. بهترین عملونه او بهترین حالات د انسان د دې صورت ذکر کړی دي. او پنځه طریقو سے ذکر کړی دي. اول، انسان به د خپل رب حامد او شاکری، دا په الحمدلله. دویم، انسان به د رب ذکر کوونکی، دا غینه به غافل نه، دا په ایاک نعبدو. دریم، انسان به الله ته عاجزی او فقر پیش کوي، دا په ایاک نستعین. څلورم، انسان به همیشه د الله نه یریږي، اسنه چې خاتمه می خراب نشي، دا په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې. او پنځم، انسان به د الله د نعمتونو دغه کوي، دا همیشه کوشش کوي د انعمت علیهم سره. بل فائدہ دې صورت کې د ایمان کامله بیان دی، د کامل ایمان بیان چې دا په څلورو چیزونو حاصلېږي. خوف یو، د الله نه یېره; رجا بل، د الله نه امید; محبت بل، د الله سمینه; الولا والبرا، د مؤمن سره دوستی او د کافر سره دشمنی. نو خوف پر رب العالمین مالک یوم الدین کې راوس، رجای پر الرحمن الرحیم کې، محبت په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې، او ولا او برای په انعمت علیهم او غیر المغضوب علیهم کې. دا سورۃ الفاتحه ده. ابن قیم وایي دي کې شفاء د زړونو ده او شفاء د بدنونو ده. دا ایاک نعبد و ایاک نستعین کې علم، معرفت، عمل ده. دې څه شفاء د څه راځي؟ د زړونو راځي. او د بدن شفاء هم ده کې، ځکه دا د دم صورت ده. نواب صاحب لیکلي دي په تفسیر فتح البیان کې چې سورۃ فاتحه مشتمل ده په بیان د توحید په 13 وجوهات باندې، او هغه به وجوهات ذکر کړی دي. او دا موږ د تفسیر کې راجمع کړی دي. تقریبا دا ټولې پیدې چې راجمع کی نو دا د 50 نه وړي، 100 نه وړي. دا خو د څه غټه غټه پیدې وي. فوائد ایل فاتحه، سورۃ فاتحه د آیاتونو پیدې. اول، بسم الله الرحمن الرحیم، دې ته تسمیه وایي. د دې پیدې چې څه پیدا ده بسم الله کوم زینو کې به وي، نو دا موږ مخکې ویلي.
او دا جز د فاتحه نه داو کنه دا اختلافي مسله ده څوک کوئی جز داو څوک کوئی نه دا او خبره دا ده چې دا انزلت للفصل بین السورتين شیخ الاسلام القواعد النورانیه کې دته اعدل القولين ویلې ده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دته جمله حمدیه وای دته څه نوم وای دې کې څه پیدا دي یو پیدا ده چې الله حمد خوخی نو د ځان حمد یې کړی دی او بندگانو ته حکم کړی دی ان الله يحب الحمد فلذا حمد نفسه وامر عباده دویم حمد او مدح یکون لمقتزن د هر مدح او د حمد به یو تقاضا او باعثي کدی نو به باطل او دروغ دي نو رب العالمین مقتضیات د حمد ذکر کړه رب رحمان رحیم مالک دته مقتضیات د حمد وایي او ان الحمد والمدح يكون لمقتزن والا فهو زور وباطل فالله لما حمد نفسه ذكر مقتضيات الحمد وهو كونه ربا رحيما رحمانا مالكا دریم با فائدہ الحمدللہ کې دا توحید دے په عنوان د حمدیت باندې څلورم فائدہ دې کې صفات ثبوتیه دي د الله پنځم فائدہ دعوام دا دلائل دي الحمدللہ دعوا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ټول څه شی شو دلائل شو شپږم فائدہ دې کې بندگانو له یېرم دا چې بندگانو ور قیامت را روان دي یوم الدین کې دې ته اشاره ده ومه فائدہ د قیامت د نمونو نه یو نوم ذکر کړی دی چې هغه یوم الدین دی اتمه فائدہ اختیار تام رب العالمین دی مالک یوم الدین نحمه فائدہ اثبات د قیامت ور قیامت مرضی لسمه فائدہ رد په دهریو باندې او کمینستانو باندې چې هغه منکرین دي د دې ورځې دا لس په دی د ایاک نعبدو پورې شوې ایاک نعبدو و ایاک نستعین د دې فواید یو خودی کې نتیجه ده څنګه الحمدلله دعوه وا پنځه دلیلونه ایاک نعبدو و ایاک نستعین دای څه شو دای نتیجه شو دویم خلاصه جميع الكتب المنزله دا د ټول آسماني کتابونو چې نازل شوي دي دا غي خلاصه ده بل ذکر ادب الدعاء دغه ادب د دعا دی چې دعا کې ول محمد او دوی د الله بیان کې بیا به وسیله ذکر کې یا کنا عبدو به ورسته وي یا کنا استعين څلورم عبادت د رب العالمین به د هر شي نه مخکې کېدې شي دا د تقدیم د ایاک نه معلومیږي ځکه تقدیم د ما حقه التاخير حسر او اختصاص پیدا کوي پنځم ما فوق الاسباب استعانت الله پورې خاص دی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ شپږم وسیله په ذل وسیله مخکې کولای شي عبادت په استعانت مخکې کړي دي وم د توحید یو خاص دو قسمه العباده والاستعانه دای ذکر کړی دي اتم نحوی فائدہ مفعولم کله په فعل او فاعل مخکې کولای شي لکه ایاک نعبد و ایاک نستعين کې نحم حقوق الله حقوق العباد دواړه دی جمله کې ذکر دي لسم دا التزامی معلومیږي دا الله دو نمونه الله ستا بندگی کې او ته معبود دی الله ستانه مدد غواړي ته مستعان
دا څو خبرې شو فواید شو دي کې مخکې څو مخکې لسو او دا غي نه مخکې څو لس مخمسات او څم پکې نور ویلي اهدنا الصراط المستقيم لس فواید دي کوم دي یو ترغیب دعا او تضرع تا ترغیب ورکول چې دعا او عاجزی به د الله تکیږي دویم طلب د هدایت په مؤمنانو لازم دی دریم طلب د صراط مستقیم بخامخه دعا کې او دغه اهمیت څلورم د الله نه سوال د هدایت کې پنځم لابد من الاستعانه في الدعاء والطريقه فطلب د صراط مستقیم کې دعا ته ضرورت ده شپږم دعا په عام الفاظو کې لکه الله چې صراط المستقیم ویل دي وم ذکر د یو نوع د انواع د عبادتنا چې هغه الله پورې خاص دی چې هغه دعا ده ذکر روایت د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه کې راځي چې الدعاء هو العباده ترمذی کې روایت ده اتم هدایت کې د استقامت ضرورت ده المستقیم ذکر ویلي نحم ټول مخلوق الله ته محتاج ده ور احدنا صيغه د جمع راوړی دا او التزامن ته الله یو صفت معلومیږي الله مونږ ته هدایت وکي ذکر رب العالمین تڅي هادي دا څه شو لس صراط الذين انعمت عليهم لس په دې جمله کې دي یو لابد في السفر من اصحاب النعمه سفر کې به د نعمت والا پکاري دیم الاعتراف بنعمت الله دې کې اقرار دی د الله په نعمت بل دې کې حسن القدوه خمشران پکار دي طلب حسن القدوه بلداده چې لابد من السلوك على طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين د انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین په لار بسي بلدې کې ثمره د هدایت ده چې هغه څه ده نعمت ده شپږم دې کې دلیل ده په دې چې الاستقامت یثمر النعمه استقامت په وجه انسان باندې نعمت کیږي لسم دا تفسیر د ما سبقا د مخکینی جملې ده وموم اتم هغه خلک چې د الله نعمت به شوي دي هغه اصحاب الصراط المستقیم دي نهم هغه درې جماعتونو کې یو ډول ذکر کړی دی چې د منعم علیهم دي او لسم التزامن ته د الله یو صفت معلومیږي چې الله څه دی منعم دی دا څه شروع لسا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دی جملې کې لس په دي الترغیب په سلوک سبیل الصالحین والترحیب من سلوک سبیل الغاوین ترغیب پدې کې دي چې نیکانو په لار بځي انعام علیهم یرید د دینه د سرکشو خلکو په لار بنځي دویم دې کې ذکر د دویم جماعت هم دي چې مغضوب علیهم يهود دي دریم دې کې ذکر د نصاراوم دي ضالین څلورم دي آیاتونو کې د هلاکت دو سبب دي غضب او ضلالت پنځم يهود او نصارا د صراط مستقیم والا ندي شپږم يهود او نصارا اصحاب الهدایت ندي وم
يهود او نصارا اصحاب النعمت ندي. اتم الاجتناب عن اعداء الله، الله د دشمنانو نه بزان ساتي. نحم مومن به پدی ریږي چې عمل می برباد نشي، ځکه وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بخاری بابم ذکر کړی دی خوف المؤمن ان يحبط عمله. لسم د الله یو قانونم دی چې الله قران کې اکثر زدین جمع کوي. نو مخکې منعوم علیهم ذکر کړ، نو وسې ول زد ذکر کړ چې هغه څه دي مغضوب علیهم او ضالین. او وجداد چې وبزدها تتبين الاشیاء. دلته سورته فاتحه کې یو خبره بل پاتې شو چې فاتحه به امام پسې وې او کنه دی وې. دلته موږ تفسیر کې یو پوره رساله په لیکلې ده، تنبیه الانام فی قراءة الفاتحه خلف الامام. او دې کې د علماء درې نظر دي. یو نظر دا دی چې سری او جهري ټولو کې وي. دویم نظر دا دی چې پس سری او جهري یو کې به نه وي. او دریم نظر دا دی چې سری کې به وي او جهري کې به نه وي. دا مسله دلته موږ نه ذکر کوو، ان شاء الله دا به موږ کجونو سورۃ اعراف کې وي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وس سورۃ معنی ته وښه. بسم الله خاص پنوم د الله، امداد غواړو په شروع کې هغه الله الرحمن چې هغه د عام مهربانین والا دی، او الرحیم د خاص مهربانین والا دی. الحمدلله ټول صفاتنا د الوهیت په ټوله زمانہ کې د ټولو خلقنا لله خاص الله لدی. حسی الله رب العالمین چې تربیت کوي د ټول مخلوق. الرحمن د عامو مهربانینو والا دی، الرحیم د خاصو مهربانینو والا دی. مالک یوم الدین اختیار مند د ورځې د جزا او د حساب. ایاک نعبد خاص الله ستا بندگی کو، بل د هیڅ بندگی نه کو ربان. و ایاک نستعین خاص الله ستانه مدد غواړو، بل د هیڅ نه مدد نه غواړو رب العالمین. یا خاص ستانه مدد غواړو په عبادت کې چې موږ په ایاک نعبدو کې ویلي. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مضبوط کې موږ په غلار چې نیغ پتا ته رسیدل کیږي. الله د قبول لارونه موساته. صراط الذین دانی غلار داغ خلق دا انعمت علیہم الله چې تا په نعمتونه کړې دي. کدا انبیاء دي، که شهدا دي، که صالحین دي، او که صدیقین دي، او که نور هر څونه مخلوق دي چې تا په هر قسم نعمت کړې دي. غیر المغضوب ندیدا کسان چې غضب شوی علیهم پدوی، ولا الضالین ندیدای گمراهان. یا نددا لار داغی خلقو چې تا غضب کړی دی پاغی، ولا الضالین نددا لار د گمراهانو. آمین. الله دا دعا زمن قبول کی رب العالمین.